نو د طلاق و الفاظو کې به ګوره ډېره زیاته ګزاره کوې. مونږ له اکثر بیا راشي که نه چې کوم خاوند ښځې له طلاق ورکړي خاص سړی به راشي یاره جي یو تپوس ته نه کوو یو سړي چې ته ښځې له طلاق ورکړی دی د هغه د مسلې تپوس ته نه کوو. مونږ خو پې پېژو چې سړی هم دا دی طلاقي هم دا ناست دی درته خو ځان خو نه ښایي که نه یاره جي دغسې د ما یو دوست دی یو ملګری مې دی او د خولې نه یې څه ګډې وډې ایستې دي نو چې دا ځان ستړي که زه وروره مونږ داسې مسله نه بیانه کوو سړی په خپله راوله دغه طلاق خو بلا قسمونه دي سړی تر راوله مونږ ته یې کېنوه چې مونږ ته پوره یاره جي ما نه دا غلطي شوې ده نه طلاقي ته دا نه غلطي شوې ده نو که دې ورته ووایي چې طلاقي نو وجنې دي بیا حالانکې د خولې نه همغه الفاظ ایستي بیا دې وجنې مړکی دی نو دې کې به بیا څه وایي یاره جي څه غوسه وم ښه داسې غوسه ډېر سخت غوسه ومه نو د دا خیال چې ګنې په غوسه کې به طلاق نه کېږي زه یم وروره چې ښځې سره ناست دی او تام وله لاس کې سیب ورکړي او هغې هم د په خوله کې کیله منډلي نو په دې کې څوک چاله طلاق نه ورکوي دا طلاق همغه وخت کې کېږي چې غوسه دله راشي یاره چې ته ګوټ کې به څه پیدا نه شي زه هم زمونږ په قرآن کې دا ګوټونه موټونه نشته او نه د پیغمبر په حدیثو کې دا نورې نخرې مخرې شته دی پاکه خبره ده د طلاق د هر قسم جدا حکم دی نو خدایم د دغه الطلاق د لفظ نه ګورې محفوظ وساته ډېر ګران کار دی او بیا چې یقین وکړه داسې خلک ماله راغلي دي داسې زنانه چې داسې ماشومان اومخو له بچي ورته او په سرو سترګو جاړي ای مولوي صاحب دې بچو سره به څه کوم یو کس ماله راغی زه حقیقت ویم ګورې چې شم دی ده خبره درته کوم خپله چې شم دی ده زنانه مو او خاوند مو رشته دارانې مو هلک او جینۍ بلکل نوجوانان وایي دې بدبخته ماله طلاق راکړی دی ښځی وایي او دا مضبوط درې طلاق الفاظ د خولې نه ایستي او په څه باندې او ښځې جړل بلکل جینۍ وه ما ورته وي دا ولې په څه دې طلاق ورکړه وایي مولوي صاحب منځله مې پاسو ظالمه مونځ له مې پاسو چې مونځ وکړه وایي بړستنې مخ نه وغورځولو ما دې طلاق ووایي نو وایي دا ما منځله پاسو دا مخامخ ولاړ دی او هغې ښځې ما ته دا الفاظو ما چې هغه سړي ته وکتل که نه او شکل ته مې وکتل د دقیانوس ته د معنې بیز دی بیزه اسخا شکل یې نیولی او دا مردار غاښونه چې ما ته کرکه راله او چې ښځې ته مې وکتل خشته ما ته وې قسم په خدای مولوي صاحب کله ځان غم را سره زه به سبا بل میړه وکړم زما شل کسه مړونه شته زما په قوم کې ما خلک غواړي خو د دې سپېره غم را سره اوس هم دی چې دې ظالم بدبخته ټوله ورځ مزدوري کوي دله به څو ښځه ورکړي که به ورنه کړي داسې ښځې شته دې الفاظو نه دی الله مسلمان محفوظ وساتي دا غلط ابغض المباحاتو د شریعت وایي چې بعضې موقع کې خو مباحه دي ضرورت په وخت کې خو ګورې بیا هم د الله نه دي خوښ ځان به د دې الفاظو نه ساتې چې یو ښځه مثلا خاوند ښځې ته ووایي چې که دا کار دی وکړه نو ته طلاق یې نو که هغه کار یې وکړه نو طلاقېږي به که دی ورته ووایي چې پلار کله لاړې نو مثال په طور دا یو مسله ده نو تا ته به دا طلاقي نو که هغه لاړه نو طلاقېږي به یو غلطه مو د خولې نه وته ده خو ګورې پام کوئ د طلاق د دې لفظ نه ګورې ځان ساتئ ښه الله دې هر مؤمن مسلمان د دې نه وساتي دا خطرناک شی دی ښځه که د یو څپېړه وواله او خوږ شوه نو ډاکټر له به یې بوځه جوړه به یې کړي جوړه به الله به یې جوړه کړي غاښ یې ووته یاره خدای به بیا هم جوړه کړي خبرې دې ورسره بندې کړې روغه به دې راشي پلار کره درنه لاړه یاره جوړه به دې وشي خو که دا طلاق دا سیسټم پکې راغی که نه نو ځان دې هم غرق که هغه خواره دې هم تباه او برباده کړه دې نه به ګورې ځان ساتې طلاق ډېر خطرناک شی دی او د احتیاط شی دی ځکه خو د طلاق په اختیار رب العالمین ګورې سړي له ورکړی دی نن سبا خو دا ښځې مځې تاسو وینئ که نه دا عورت او پلانکې تحریک او ډنګرې تحریک او یو ځای جلسه او بل ځای جلوس او بعضې پکې کنجرې ښځې وي هغې پکې لادام ووایي سړي له طلاق اختیار دی مونږ ته هم د طلاق اختیار میلو شي وایي که نه وایي دا بعضې ښځې اخباراتو کې راځي که نه سړي ته د طلاق اختیار دی یو ښځې پکې لادام ویلي وی سړي څلور ښځې کولی شي مونږ ته دې اجازت میلو شي چې مونږ هم څلور مړونه وکړو مې دا چې کومه ښځه دا خبره کوي هغې دا تپوس ولې کوي هغه خو څلورو نه زیات مړونه یې کړي دا تپوس هغه ښځه چې کومه کور کې دننه د پردې ښځې هغه دا خبرې نه کوي بهر کیف نو دا پکې لا بعضې ښځې دام وایي مې الله لوی بادشاه دی الله ښه پوهېږي علیم خبیر دی چې دا اختیار د طلاق خو چاله ورکوم سړي له ورکوم چاله طلاق اختیار دی سړي له سړی خو ډېر بردباره دی ډېره ګزاره کوي ښځې سره او که ښځې له د طلاق اختیار ورکړه دا نیمپوزې ښځې له زه چې پېژې بوډاګان به ګورې ټول د بټ په غاړه ناستو
خفه کېږې ما ځوانانو سره خو به یې گزاره کوله، خو چې دا کم بوډا دی او دا ټخ او ټوخ کوي او دا حملې ټیټه ده او بلغم ورته په لاره او په کوڅو کې او په دغه کې غورځوي، ځه مړه ما طلاق کړې، په دریو مې طلاق کړې، ځه بیا به دې څه کول. ښځه که ډېره هم بوډۍ شي د خاوند خوښېږي د خدای شان دی، داسې ده که نه ده؟ زمونږ خو لا خیر بوډاتوب نه راغلی، چې بوډاګانو ته پته ده، خو چې څومره بوډا شي ښځه زیاته خوښوي، دا د خدای شان دی. وایي موږ د معاشره کې اوسېږو، موږ ته پته ده که نه. بشیرجان خوار ته څه خبر دی؟ ډېره دې دغه نه لانجې نه څه خبر دی؟ دا خوند خو والد صاحب ته مې وله وي مې یو پټه خبره به در سره کومه، خیال دې راغی که نه؟ ده ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک یې د سرې ډولۍ خاوند کړي. خبره داسې ده، خبر چې پلار ورسره روان دی او که څه چل دی غږ غم وله نه کوي. به هر کیف پکار دی د انسان په زندګۍ کې بعضې وخت داسې بیماری په انسان راشي، داسې تکلیف په انسان راشي چې بې د ښځې نه بل څوک د هغه سړي هغه خدمت نشي کولی. نو سړی ګورې الله پکې دا صفت پیدا کړی دی، بوډا کېږي او ښځه هم بوډۍ کېږي، ډېره د ښځې سره ډېره زیاته ګزاره کوي، انتهایي زیاته ورسره کوي. خو ګورې دا ښځه د مجبورۍ نه د خپل خاوند سره ګزاره کوي. دا درته ګورې دا حقیقت وایم. ګنې چې ښځه بوډۍ شو او خاوند دې بوډا شو ټک ټوخ کوي چې وس یې کېږي چې په دا چمغړت وله ګوتې کې او سات یې وباسي. دا ماته پته ده، ځکه خو الله اختیار دی ښځې لا طلاق ونه دی ورکړی. دا سړي به ټوله ورځ هم دې بازارونو کې په فوټپاتونو ناست و او سیا به شپېلی به یې خوله کې منډلې او چا به تورړی غږول او چا به شپېلی غږول او چا به یو ځای د یو کس غلامي کول او چا به بل ځای جومات کې بورقې راستي جوماتونه به یې صفا کوله. لکه ولې غږ به هم نه شو کولی چې یاره څه ویلي شو، ښځې طلاق کړي، یو بل سره به یې جړا فریاد کول. نو خبره دا ده چې الله لوی بادشاه دی. ګورې دا به مونږ منو، الله حکیم دی او علیم او خبیر، دا به تاسو ټول منئ او دا به مونږ منو چې د الله یو کار د حکمت او د علم نه ګورې خالی نه دی.